یو شمیر افغانان پیښور کې زمینداری کوي. دا مهال زیات افغانان د پیښور په مختلفو سیمو کې ژوند کوي. څوک تجارت کوي، څوک مزدوري، خو بیا یو شمیر افغانان زمینداری کوي. عبدالجلیل چې له 25 کلونو څخه پیښور کې زمینداری کوي، مختلف قسم سبزی په پټو کې کرلې. وای ټماټر یو بوټی تر 25 کیلو پورې ټماټر کوي. زمینداری سره شوق یاره زمینداره خو ډېر وخت نه کوو، دا د 30 کاله خو به شي. ټماټر، تورې، بینډۍ، مرچکي، تور باټینګه، دا شیان هم کرلي. دا توریان ما وکتل ځینې جوی کې چې دي داسې ونو ته یا یې ورته جال لګولی او تا دا کوم توریان چې دي دا په پټو کې داسې پراته دي، دا ولې؟ دا خو ځمکې والا دي وطني، جال والا خو هایبریډ کې راځي که نه، هلته به جال لګې. هغه خو په خپل ټایم سره ښه پوره توره کوي، دی چې هوا موا ووایي نو بیا ودرېږي. بینډۍ چې ده، دا بینډۍ څه حساب ده؟ دا بس کوي د یو تر پوما پورې کوي، غنمکره پورې. نن سبا وخت کې سبزۍ کې سم بیماري لګېدلې بوټو موټو باندې؟ نه بس مونږ خو په ټایم سپری کوو، پیله چې کرو که نه هغه ټایم کې سپری کوو. یاره بوټي بوټي پورې فرق دی، ښایسته بوټی راشي 15-10 کیلو خو به خامخا پکې یو بوټی. بس موږ دې زمیندارۍ ته راوښتي وو مخکې نه، پلار هم کول او موږ هم پکې اخته یو. عبدالجلیل بل وړوکی ورور جانزیب بیا د سرک په سر خپله د پټو سبزي خرڅوي. وای زموږ 3 ورونه او پلار دغه زمینداری کوي. زه دلته خرڅوم او هم دکانداران رانه اخلي. 3 ورونه یو پلار هم دی، بس څلور واړه هم لګیا یو. همدلته دا زمینداره کوئ؟ پیښور په یو شمیر سیمو کې افغانان زمینداری کوي او وای چې د نورو کسبونو څخه راته دغه زمینداری ښه ده، ځکه زمینداری په ډیرو کمو پیسو کیږي او آمدنې هم زیات.